د پیسفیک سمندر له هغه ډیر لوی دی چې موږ یې په اړه فکر کوو. که د چیلي په ساحل کې له ځمکې پورې اورې په پیسفیک سمندر کې سوری وکړو، هغه سوری به د ځمکې بل سر ته بیا هم په پیسفیک سمندر کې راووځي. په نړۍ کې جمله 15 لوی سمندرونه موجود دي او په دې کې تر ټولو لوی د پیسفیک سمندر دی. دا سمندر په 115 میلیونه مربع کیلومتر ساحه باندې پروت دی. جالبه دا چې د دنیا ټوله وچه ځمکه په 138 میلیونه مربع کیلومتر باندې پرته ده. مطلب دا چې که پاتې 4 سمندرونه یو څنګ ته کېدو، یوازې پیسفیک سمندر د نړۍ تر ټولې وچې ځمکې، غرونو، دښتو او جزیرو څخه لوی دی. په دې ټول سمندر کې یوازې یو څو جزیرې موجودې دي او هغه هم دومره کوچنۍ دي چې په دې لوی سمندر کې د کوچنیو ټکو په څیر ښکاري. او بله دا چې په دې کې ډیری جزیرې داسې دي چې تر ننه کوم انسان پرې قدم نه دی ایښی. یعنی که په دې وحشتناک سمندر کې څوک ورک شي، بیرته موندل یې تقریبا ناممکنه خبره ده. خو نن د یو داسې انسان په اړه غږیږو چې په دې لوی سمندر کې د خپلې یوې کوچنۍ کښتۍ سره ورک شوی و، هغه هم د 10 یا 15 ورځو لپاره نه، بلکې پوره د 438 ورځو لپاره. دې سړي له نه غوښتلو سره سره داسې یو نړیوال ریکارډ جوړ کړی و چې که څوک هر څومره کوښښ وکړي مات به یې نه کړي. په سمندر کې تر ټولو ډیر د یوازې وخت تیرولو نړیوال ریکارډ د جو سیلوډر الورینګا په نوم دې سړي جوړ کړی دی، چا چې په سمندر کې پوره 438 ورځې تیرې کړلې، هغه هم یوازې په 2 فوټه کوچنۍ کښتۍ کې. خو پوښتنه دا ده چې اخر څه باندې 14 میاشتې دا سړی په دې وحشتناک سمندر کې څه ډول ژوندی پاتې شوی و. خو له هغه وړاندې باید په دې پوه شو چې دا سړی ولې په سمندر کې ورک شوی و. د 2012 کال خبره ده چې د مکسیکو په یو کوچني کلي کې د جوز الورینګا په نوم دا سړی اوسېده. جوز په هغه وخت کې 14 کاله عمر درلود او یو مسلکي ماهي نیونکی هم و. د 2012 کال د نومبر په 18 نیټه جوز له یو بل ملګري سره په خپله کوچنۍ کښتۍ کې د ماهیانو د نیولو په خاطر روان شو. د دوی اراده دا وه چې یوازې 10 ساعته به په سمندر کې تیروي. له همدې کبله دوی له ځان سره ډیر د خوراک څښاک توکي هم نه وړي. په دې 2 فوټه کښتۍ کې یوازې یو ماشین او یو یخچال موجود و چې په هغه کې به دوی ماهیان ساتل. جوز له ځان سره د یوې ورځې لپاره خوراکي توکي وړي وو، خو هغه ته دا معلومه نه وه چې راتلونکي 438 ورځې به دی په همدې وحشتناک سمندر کې لالهانده په یوازې ځان تیروي. هغوی د مکسیکو له ساحل څخه 120 کیلومتره د سمندر منځ ته لاړل او د ماهیانو د نیولو جال یې په سمندر کې وغوړاوه. خو لږ وروسته هلته یو ډیر خطرناک سمندري طوفان راغی. د ځانونو د ژغورلو په خاطر جوز او د هغه ملګري د ماهیانو جال هملته په سمندر کې پرېښودو او دوی په منډه د ساحل په لوري روان شول. پوره 6 ساعته یې کښتۍ په ډیر سرعت سره روانه کړې وه او د سهار په 2 بجو دوی له ساحل څخه یوازې 20 کیلومتره لري وو. له هغه ځایه خپل کلی هم لیدلی شوای. هغوی له سمندري طوفان څخه ډیر لرې راتښتېدلي وو، خو دلته یو ځل بیا د هغوی قسمت کار پرېښوده. له ساحل څخه یوازې 20 کیلومتره لرې د دوی د کښتۍ ماشین خرابه شو. اوس له دوی سره بله کومه وسیله نه وه چې دوی پرې ساحل ته ځانونه رسولي وای، خو له دوی سره یو راډیوي سیسټم موجود وو چې د هغه په وسیله یې د خپل شرکت مالک ته خبر ورکړ او د هغه د ځواب په تمه کېناستل. خو له هغه وروسته چې څه وشول، هغه د هر ماهي نیونکي لپاره له یوه ډارونکي خوب څخه کم نه وي. د خپل مالک د ځواب په انتظار کې بالاخره د دوی د راډیو بیټرۍ هم ختمه شوله، خو د مالک له لورې هیڅ ځواب رانغی. اوس د دې دواړو ماهي نیونکو اړیکه له باندې نړۍ سره په مکمله توګه پرې شوې وه. جوز الورینګا او د هغه ملګری لا په همدې سوچونو کې و چې ناسا په هغه څه رامنځته شول چې دوی یې په اړه فکر هم نه و کړی. له هرې خوا تیز بادونه راغلل او دوی ورو ورو بیرته د سمندر په لوري یوړل. هغه ساحل چې له دوی څخه یوازې 20 کیلومتره لرې وو اوس ورو ورو لرې کېده. د هغوی د شرکت مالک یو پلټونکی عملیات هم ترسره کړ او په پیسفیک سمندر کې هغوی ولټول، خو اوس ډیره ناوخته شوې وه. د ورځو په تیریدو د جوز او د هغه د ملګري پیدا کول ستونزمن کېدل. له دې پیښې 15 ورځې تیرې شوې وې او تیزو بادونو د جوز کښتۍ 450 کیلومتره لرې د سمندر نامعلومې برخې ته وړې وه. هغوی د سمندر یوې داسې برخې ته رسېدلي وو چې هرې خواته یوازې د سمندر ډارونکي اوبه ښکارېدلې. هغوی په دې پوهېدل چې د دوی کښتۍ دومره کوچنۍ ده چې له لرې ځایه چاته په نظر هم نشي ورتللی.
او نه له هغوی سره د اور د بلولو توکي شته چې د اور د لوګي په واسطه په سمندر کې خپل موقعیت یو چاته ور وښودلی شي. جوز او د هغه ملګری اوس په دې پوهېدل چې د دوی د ژغورل کېدو چانس اوس له 1% هم کم دی. کوم خوراکي توکي چې دوی له ځان سره وړي وو هغه لا له وړاندې خلاص شوي وو. اوس دوی د نس مړولو په خاطر په سمندر کې ماهیان نیول او خام به یې خوړل. د سمندر د ترخو اوبو په څښلو د انسان د مرګ خطر پیښېدلی شي. له همدې کبله دوی په هغو بوتلونو کې چې په سمندر کې یې موندلي وو د باران اوبه جمع کولې او بیا به یې څښلې. خو کله به چې څو ورځې پرله پسې باران ونه شو هغوی به په سمندر کې د نیول شویو ماهیانو او نورو حیواناتو د وینو په څښلو خپله تنده ماتوله. ورځې همداسې په تېرېدو وې او له ورځو وروسته میاشتې. دا دواړه چې له کوم روحي فشار سره مخ وو د انسان لپاره د هغه حالت په اړه فکر کول هم ځورونکی دی. بالاخره د جوز الورینګا ملګري دا روحي فشار و نشو زغملی او له 4 میاشتو وروسته یې ځانوژنه وکړله. اوس په دې کوچنۍ کښتۍ کې د خبرو کولو لپاره هم له جوز سره څوک موجود نه و. هغه په دې بېحده ډارونکي سمندر کې په کوچنۍ کښتۍ کې بالکل یوازې پاتې شوی و. د نقشې له حسابه که ولیدل شي اوس جوز د سمندر په دې برخه کې موجود وو او دا د دنیا تر ټولو خاموشه ځای بلل کیږي. آن بارونکي کښتۍ هم له دې ځایه په 2 میاشتو کې یو ځل تیریږي. د مکسیکو له ساحل څخه تر روانېدو اوس 6 میاشتې تیرې شوې وې او جوز خپل یوازینی ملګری هم له لاسه ورکړی وو. له همدې کبله د جوز رواني حالت ډیر زیات خراب وو. یوه ورځ هغه په لرې سمندر کې یوه بارونکي کښتۍ ولیدله. دا په تیرو 6 میاشتو کې لومړی ځل و چې هغه کومه کښتۍ لیدله، ځکه خو د هغه د ژوندي پاتې کېدو هیلې یو ځل بیا په غوړېدو شولې. جوز هغې بارونکي کښتۍ ته هر ډول اشارې وکړلې خو له بده بخته د هغې بارونکي کښتۍ کارکوونکو ته په دومره لوی سمندر کې دا کوچنۍ کښتۍ په نظر نه ورتلله او د جوز هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شولې. فکر وکړئ په وحشتناک سمندر کې 6 میاشتې هره ورځ له مرګ سره د لاس او ګریوان کېدو وروسته د ژوندي پاتې کېدو یوازینۍ اسره په نظر درشي او هغه دې هم پرته له لیدلو له سترګو پناه شي. د یو انسان لپاره له دې ډیر سخت حالت بل کوم کېدلی شي. د 11 میاشتو په تېرېدو جوز په دې کوچنۍ کښتۍ کې 8000 کیلومتره سفر کړی وو. د هغه جامې هم د لمر د تیزو شغلو له کبله شلېدلې وې او اوس له لمر څخه د وجود د پټولو په خاطر هم له جوز سره څه نه و پاتې. له ډیرو تکلیفونو وروسته بالاخره هغه شیبه راورسېدله چې قدرت په جوز باندې مهربانه شو. د 2014 کال د جنوري په 10 نیټه یعنی پوره 14 میاشتې وروسته جوز په سمندر کې روان څو دانې ناریل ولیدل. هغه پوه شو چې شاوخوا حتما کومه جزیره موجوده ده چې له ونو څخه ناریل اوبو ته راغورځېدلي دي. لږه شیبه وروسته هغه یوه جزیره ولیدله. هغه ډارېده چې داسې نه چې له دې جزیرې هم تیر شي. په همدې خاطر جوز له کښتۍ څخه ښکته شو او په لامبو وهلو یې تر جزیرې پورې ځان ورساوه. له 14 میاشتو وروسته جوز په ځمکه باندې قدم کېښوده. جزیرې ته له رسېدو سره سم جوز یوه کوچنۍ خونه ولیدله چیرته چې د هغه ځای خلک اوسېدل. له 438 ورځو وروسته جوز له خپل ملګري وروسته له کوم بل انسان سره لیدنه کوله. دا د یبون اټول په نوم جزیره وه چې له هغه ځایه چې جوز حرکت کړی وو 11,000 کیلومتره لرې وه. دا د جوز خوشقسمتي وه چې په دومره لوی سمندر کې هغه یوه کوچنۍ جزیره وموندله. که چیرته جوز له دې جزیرې هم تیر شوی وای بیا به یې وچه ځمکه آن په فلیپین کې لیدله چې له همدې جزیرې هم 15,000 کیلومتره لرې دی. له هغه ځایه جوز خپل کور ته ولېږدول شو چې هلته په رسېدو هغه له یوې بلې ستونزې سره مخ شو. جوز له رسېدو وروسته د 438 په نوم یو کتاب هم ولیکه خو هلته په جوز باندې د خپل ملګري د وژلو تور پورې شو چې د جوز په وینا هغه ځانوژنه کړې وه. په جوز باندې د هغه د ملګري د وژلو قضیه ثابته نه شوله خو په سمندر کې د دومره ډیر وخت تېرولو له کبله هغه له مختلفو مرضونو سره مخ شو. د جوز د 438 په نوم کتاب تاسې آنلاین هم موندلی شئ.